د قصص الانبیاء علیهم السلام د لسمې فتې دوهم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي کله چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماشوم زوی ابراهیم علیه السلام وفات شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر سترګو اوښکې راتویېدې او ویې فرمایي ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون متفق عليه يعني بشکه چې سترګې اوښکې تویوي او زړه غم کوي او موږ نور څه نه وایو بې له هغه چې زموږ رب عز وجل په راضي کېږي یا ابراهیم موږ ستا په فراق او جلاوالي غمجن یو څرنګه چې د اولاد په وفاتېدلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم غمجن سو نو په موږ کې به د هغو کسانو څه حال وي چې زامن یې د دشمن په زندانونو کې پراته دي یا د پردیو یرغلګرو کافرانو په اسلحو عذابو او شکنجو وژل کېږي خو کله چې د یوسف علیه السلام په قصه کې د یعقوب علیه السلام ثبات ووینو چې ویل یې فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم یعقوب علیه السلام وویل اوس نو زما کار صبر جمیل دی زما د پاره په پټه خوله صبر کول پکار دي او نږدې ده چې الله جل جلاله به دوی ټوله ماته راوړي او بېشکه چې همدغه الله جل جلاله ښه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی وروره او خورې که چیرې ستا اولاد درڅخه ورک وي او تا ته د هغه په اړه هېڅ معلومات نه وي نو د یعقوب علیه السلام طریقه اختیار کړه او د هغه علیه السلام پر قسم یقین او ثبات حاصل کړه همدارنګه دغه قصه تا ته د فتنو خاصتا د ښځو په فتنه کې ثبات او مقاومت درکوي تا ته په دغه قصه کې د یوسف علیه السلام هغه د ثبات او مقاومت حالات بیان شول چې دغه ځوان او ښایسته نبي ته د یوې ښایستې ښځې او د داسې چا له طرفه د ګناه کولو ټول اسباب مهیا او برابر شول چې هغه یې باداره او مالکه هم وه ښځې دروازې وتړلې او د علیه السلام ته یې وویل وقالت هیت لک او ویل راسه ځان مې تا ته آماده کړی دی خو د علیه السلام یې په جواب کې وویل معاذ الله په الله جل جلاله پناه غواړم دا ناممکنه ده چې زه دې دغه کار وکړم یو اړخ فاحش کار او بیا د چا سره هغه چې زما عزت او اکرام یې کړی دی معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون یعنی په الله سره پناه غواړم بېشکه چې دغه عزیز زما مالک دی زما یو ښه ساتنه کړې ده نو زه به ولې د ده په اهل او کورنۍ کې خیانت کوم بېشکه ظالمان نه کامیابه کېږي د الله جل جلاله له عذابه نه خلاصېږي نو کله چې تا د فتنې په مقابل کې د یوسف علیه السلام دغه حالات ولیدل او د ده علیه السلام هغه قول دې واورېدی چې ویل معاذ الله او بیا دې د زلیخا هغه قول واورېدی چې ویل یې ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اول هو خامخا ما د خپل مقصد غوښتنه د ده د نفس څخه وکړه مګر ده ځان وساتم هغه زما غوښتنه یې قبوله نه کړم بلکې منع یې وکړه او ځان یې په شدت راڅخه وساتم چې دا د فاستعصمه ترجمه ده نو مسلمانان ځوانانو ستاسو څخه هم عملي ثبات غوښتل کېږي د یوسف علیه السلام څخه زده کړه وکړئ د حرامو څخه سترګې پټې کړئ او خپل فرجونه مو وساتئ ستاسو به هم د دین او دنیا کامیابي په نصیب شي وروره د قصص الانبیاء علیهم السلام څخه اساسي هدف او مقصد د مسلمانانو ثبات او استقامت دی نو ځکه دا وصیت او نصیحت درته کوم هر کله چې د یوه یا د یوې شهوتي ګناه سره مخامخ شئ د خپل ثابته پاتې کېدلو دپاره قصص الانبیاء علیهم السلام ته رجوع وکړه خاصتا د یوسف علیه السلام هغه حالات درته یاد کړه چې د زلیخا د غوښتنې په مقابل کې څونه مقاومت او ثبات ښکاره کړ
بیا نو شهوت نشي کولای چې پر تا غالب شي یا د تا په خپل قید کې راوړي. اوس به د زلیخا د ژوند پاتې حالات درته بیان شي. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي چې د مصر پاچا بې له خوراکي موادو نورې ډېرې خزانې هم درلودې او د ټولو خزانو اختیارات یې یوسف علیه السلام ته ورکړل. په دغو شپو او ورځو کې د مصر هغه پخوانی عزیز د زلیخا میړه چې قطفیر نومېدی مړ شو. نو د مصر پاچا هغه د قطفیر د ښځې زلیخا نکاح د یوسف علیه السلام سره وتړل. کله چې یوسف علیه السلام د دې سره یو ځای شو نو یې ورته وویل دغه اوسنی واده هغه ستا تر غوښتنې ښه نه دی. زلیخا وویل ایها الصدیق ما مه ملامتوه، لکه څرنګه چې ته مې وینې زه ځوانه او ښایسته ښځه وم، خو زما میړه عنین و. عنین هغه چاته ویل کېږي چې د خپلې ښځې سره د یو ځای کېدلو قدرت نه لري. او واقعا هم زلیخا تر دغه وخته پېغله وه. نو ویل زما میړه عنین و او تا ته الله جل جلاله دغه بې مثله ښایست درکړی و. نو نفس دا باندې غالبه شو. الله جل جلاله یوسف علیه السلام ته د زلیخا څخه دوه زامن ورکړل چې یو یې افراسیم ابن یوسف او بل یې منشأ ابن یوسف نومېدل. وهب ابن منبه رحمه الله وایي د یوسف علیه السلام او زلیخا واده د ده علیه السلام د ورونو د هغه اول او دوهم وار راتللو په منځ کې وشو. یوسف علیه السلام په بندیخانه یا زندان کې و چې د زلیخا میړه قطفیر مړ شو. په لږ موده کې د زلیخا مال او دولت ټول خلاص و او دا هم په سترګو ړنده شو. نو به یې فقر کاوه او خلقو ته به یې لاس نیوی، خو چا به څه ورکړه او چا به هېڅ ورنه کړه. د دې دغه حال پس د هغه چې یوسف علیه السلام له زندانه راووتی او د مصر عزیز مقرره شو، هره هفته به د معلوماتو دپاره د مصر په ښار کې په داسې حال کې ګرځېدی چې تر شا به د مصر د مشرانو او زعیمانو 100,000 نفره په پسې و. یو چا زلیخا ته وویل که ته د یوسف علیه السلام په لار کې ودرېږې او خپل حال ورته ووایې ښایي کومک دې وکړي. خو بل چا بیا ورته وویل پام کوه چې ورسره مخامخ نه سې، ځکه ستا ځینې اعمال به یې ور په یاد سي، لکه هغه ستا غوښتنه او بیا د ده ناحقه بندي کول، نو ښایي چې نوره زیاته سزا درکړي. زلیخا وویل ما ته زما د محبوب خویونه تر تاسو ښه را معلوم دي. بیا نو زلیخا د یوسف علیه السلام په لار کې کښېنسته. کله چې هغه را ورسېدی دا ور ولاړه شوه او په لوړ اواز یې نارې کړه پاکي دې هغه ذات لروي چې پاچاهان یې د هغو د ګناه په سبب مریان وګرځول او مریان یې د هغو د اطاعت په سبب پاچاهان وګرځول. یوسف علیه السلام دغه غږ واورېدی او ویل دغه څوک ده؟ رایې وله. ښځه یې ورته راوستل او یوسف علیه السلام ورته ویل څوک یې؟ ښځې ویل زه هغه څوک یم چې ته زما په کور کې تربیه شوې او زه به پخپله ستا په خدمت کې ولاړ وم او همیشه مې ستا عزت کوم، مګر زما د جهل او سرکشۍ په سبب هغه خطا راڅخه پیښه شوه او د خپلې خطا جزا مې وڅکل. مال مې ټول راڅخه ولاړ، سترګې مې ډنډې شوې او د خوارۍ ژوند مې اوږد شو. پس له هغه چې د مصر د خلقو به زما پر ښه ژوند او زما پر ډېرو نعمتو حسد را سره کېدی، اوس یې زړه را باندې سوځي، فقر کوم او خلقو ته لاس نیسم. څوک څه راکړي او څوک یې را نه کړي چې دا د بدکارانو سزا ده. یوسف علیه السلام دغه د دې پر حال ډېر وژړل او بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا ستا په زړه کې چې هغه زما محبت پروت و د هغه څخه اوس هم څه پاته دي؟ زلیخا وویل په والله ستا مخ ته یې ورکتل تر ټوله دنیا راته خوښ دی، مګر اوس دغه ستا خمچینه یا چلاخه هغه چې آس په وهي یو ځل په لاس راکړه. یوسف علیه السلام هم د خپلې قمچینې سر په لاس ورکړ. زلیخا ډېر ژر دغه قمچینه په خپل زړه پورې ونیول. یوسف علیه السلام ولیده چې قمچینه د ده په لاس کې د دې د زړه د غورځېدلو په سبب ریږدي، نو یې وژړل او بیا خپل کور ته ولاړ.
له کوره زلیخا ته د یوه نفر په ذریعه داسې پیغام ورولېږي چې ورته ویل یې که کونډه یې واده به در سره وکړم او که میړه لرې دونه مال او پیسې به درکړم چې غني به سې. زلیخا هغه قاصد ته وویل اعوذ بالله د پاچا له پسخنده په الله سره پناه غواړم. زه یې زما د ځوانۍ غنا او عزت په وخت کې نه غوښتم، خو نن ورځ چې زه سپین سرې ړنده او فقیره یم غواړي مې. قاصد دغه د دې خبرې یوسف علیه السلام ته ورسولې. کله چې یوسف علیه السلام په راتلونکې هفته کې بیا په هغه خپله دوره راووتی، زلیخا بیا په لار کې ورته ولاړه. یوسف علیه السلام ورته وویل قاصد هغه زما پیغام نه در ورساوه؟ زلیخا ویل ما هم ته خبر کړې چې ستا مخ ته یو وار کتل مې تر دنیا و ما فیها خوښ دی. یوسف علیه السلام امر وکړي چې د دې ژوند ور برابر کړي. ډېر ژر یې دا د واده دپاره تیاره او آماده کړه او بیا یوسف علیه السلام واده ورسره وکړي. د واده په شپه یوسف علیه السلام ولاړ شو لمونځ کوي او تر لمانځه وروسته یې دعا کوله. زلیخا هم د ده تر شا ولاړه ده، دعا ورسره کوي. یوسف علیه السلام په خپله دعا کې وویل الهي د دې ځواني، د دې ښایست او د دې د سترګو لیدنه بېرته دې ته ورکړې. الله جل جلاله د یوسف علیه السلام دعا قبوله کړه او زلیخا ته د دې ځواني، د دې ښایست او د دې د سترګو دید ورکړه تر داسې اندازې چې تر هغې ورځې کومه چې د ده څخه یې غوښتنه کړې وه هم ښه او ښایسته وایسېده. دا هم د الله جل جلاله له طرفه د یوسف علیه السلام عزت او اکرام، ځکه ده علیه السلام د حرامو څخه ځان ساتلی و. خیر پس له معاشرته یوسف علیه السلام ته دا معلومه شوه چې زلیخا تر اوسه هم پیغله ده. نو یې د دغه حال پوښتنه ځینې وکړه. زلیخا وویل یا نبي الله زما میړه عنین و، د ښځې سره یې نزدېکت نه شوای کولی او ته په هغه حسن او جمال کې وې چې تعریف او توصیف یې په ژبه سره نشي بیانېدلی. د یوسف علیه السلام او زلیخا ژوند په ښه خوشحالي سره تېرېدی. د دوی د ژوند په هره ورځ کې خیر او برکت ډېرېدل. د زلیخا څخه د یوسف علیه السلام دوه زامن پیدا شول چې افراسیل او منشا نومېدل. داسې روایت شته چې وایي الله جل جلاله د یوسف علیه السلام په زړه کې د زلیخا دونه محبت ور واچاوه چې تر هغه محبت څو ځله زیات و کوم چې زلیخا د یوسف علیه السلام سره درلودی. نو یوه ورځ یوسف علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې اوس ولې د اول په شان محبت نه راسره لرې؟ زلیخا په جواب کې ورته وویل د الله جل جلاله د محبت خوند مې ولیدی، د هر شي څخه یې مشغوله کړم. دا د نبی الله یوسف علیه السلام قصه وه چې د دغې قصې لوستلو یا اوریدلو د نورو درسونو ترڅنګ موږ ته دا درس هم راوښاوه چې د زمانې حالات تغییر او تبدیل لري. شپې او ورځې ناڅاپه بدلونونه او نوي حالات لري. آسمان پر خلقو سرخي او دنیا تغییرات لري. یو څوک په سهار کې په بدن جوړ او قوي وي خو په ماښام کې ناروغه او ضعیفه وي. یو څوک په ماښام کې د نعمت او مرتبې خاوند وي خو په سهار کې محروم او شړل سوی وي. کله کله څوک له خپلې کورنۍ او خپله اهله لرې وي، تنهایي او مسافري وي. بند او زندان په څنګ کې نیولی وي، د فکر په څپو کې پرله اوړي، خو بیا د الله جل جلاله فضل او کرم، احسان او رحمت پر وسي. ناروغه جوړ سي، مسافر او بندي خپل اهل او وطن ته ولاړ سي، امن او امان، اطمینان او آرامي ورته راسي. الله جل جلاله په خپل مخلوق کې دغه تغییرات او بدلونونه د امتحان دپاره راولي. کله لمر ختل او کله لمر لوېدل وي، کله غم، کله شادي او خوشحالي وي، کله صحت او عافیت او کله ناروغي وي، کله درته راځي کله درڅخه ځي. مګر ډېر داسې خلک شته چې دغو احداثو او تغییراتو ته په کوچني او کوتاه نظر ګوري، سطحي او عادي حوادث یې بولي. دغه خلک عمیق او دقیق نظر نه لري. که یو شر ورورسېدی یا یو آفت پر نازل سو، پر زمان او مکان لعنت وایي،
داسې خیال او ګمان کوي چې دا د الله جل جلاله له طرفه قهر او غضب دی. که بیا دنیا مخ پر راواړول، راحت او زینت یې وښکاره کړي، بیا ځان ځینې ورک شي، د کبر او غرور پر آس سپور شي. د ده په خیال د عالم د چلولو قیزه د ده په لاس کې ده او په دغه روښانه ورځ پسې شپه او تاریکه نشته. خپل د ځانه جوړ کړي قوانین د الله جل جلاله تر قوانینو د مخه کوي. مګر هغه څوک چې د زمانې په حوادثو او واقعاتو کې ژور فکر کوي او د حالاتو د اوښتلو تجربې ور معلومې وي، هغه پوهیږي چې کله کله نعمتونه د شر او بدبختي لار وي، خو کله بیا ستړیا او مصیبتونه د خیر او کامیابۍ کلي وي. لکه څرنګه چې د یوسف علیه السلام په ژوند کې د تکلیفو او زحمتو ورځې د نعمتو او فضیلتو لار وي. دغه څار او هغه زندان د ده د کامیابۍ او سرلوړۍ کلي وه. عزت او پاچهي ته رسېدل، نو انسان باید د ژوند په مشاکلو او تکالیفو ناامیده نشي او د دنیا په کامیابیو باید مغروره نشي. د دنیا هر حال د امتحان او ابتلا ورقه ده. څوک په فقر او ناروغي امتحانېږي، څوک په صحت او نعمت امتحانېږي. مسلمان باید د خپل ژوند اصلي هدف او مقصد چې د آخرت کامیابي ده هېره نه کړي. الله جل جلاله فرمایي: وتلك الأيام نداولها بين الناس، چې دا د سورة آل عمران 140 نمبر آیات دی. یعنی او دغه ورځې موږ د خلقو په منځ کې پر د اړوو، کله ستاوي کله پرتاوي. د یوسف علیه السلام قصه پر دغه ځای پای ته ورسېدل او اوس به د حضرت ایوب علیه السلام قصه واورو. ورونو، د هغو انبیا او رسولانو علیهم السلام د ډلې څخه چې الله جل جلاله د بشر دپاره قدوه او امامان ګرځولي دي، یو هم ایوب علیه السلام دی. ایوب علیه السلام هغه نبی او رسول دی چې پر نبوت او رسالت سربیره د صبر په موضوع کې د ټول عالم لپاره خاص امام او پیشوا دی. د ایوب علیه السلام په صبر سره مثال ویل کیږي. ایوب علیه السلام د هغو انبیا علیهم السلام څخه دی چې د ابراهیم او موسی علیهم السلام په منځ کې د خلقو د لارښوونې دپاره رالېږل سوي دي. د ایوب علیه السلام نسب په داسې ډول سره دی: ایوب ابن موس ابن رعویل ابن العیس ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام. ځینې کسان یې نسب په نورو نومو سره بیانوي. مقصد دا چې ایوب علیه السلام د اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام د اولادیت څخه دی. ابراهیم علیه السلام دوه زامن د اسماعیل او اسحاق په نامه سره درلوده او تر دوی وروسته ټول انبیا علیهم السلام د اسحاق علیه السلام د اولادیت څخه دي، بیله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم چې یوازې دی علیه الصلاة والسلام د اسماعیل علیه السلام د اولادیت څخه دی. یعقوب ابن اسحاق علیهم السلام ته اسرائیل هم ویل کیږي. نو کله چې بني اسرائیل یاد کړل شي، یعنی د یعقوب علیه السلام اولاده، نو د بني اسرائیل د لفظ څخه مقصد د یعقوب علیه السلام اولاده ده. یعقوب علیه السلام 12 زامن درلودل او دغه زامنو ته اسباط هم ویل کیږي. او بیا په قرآن مجید کې دغه د اسباط لفظ په داسې ډول سره ذکر شوی دی چې ځینو انبیاو ته اشاره ده. اوس نو پوښتنه دا ده چې آیا دغه د یعقوب علیه السلام زامن په خپله دوی انبیا دي او که انبیا د دوی په اولاده کې وو؟ ډېر علماء کرام وایي کم انبیا چې د اسباط په لفظ سره اشاره ورته شوې ده، هغه په خپله د یعقوب علیه السلام زامن نه دي، ځکه د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام د وژلو کوښښ کاوه او خپل پلار ته یې خلاف وویل او نور یې هم ځینې ناوړه کارونه وکړل چې دغه شیان د انبیا علیهم السلام سره نه ښایي او نه یې کوي. نو ځکه علماء کرام وایي د اسباط هغه لفظ چې انبیا علیهم السلام ځینې مرادیږي، هغه د یعقوب علیه السلام د زامنو اولاده ده، نه په خپله د یعقوب علیه السلام زامن.
او بني اسرائیل 12 قبیلو ته ویشل شوي دي چې هر قبیله د یعقوب علیه السلام د یو زوی اولاده ده او هر قبیله ته سبط ویل کیږي چې جمع یې اسباط ده. مقصد دا چې ایوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اولاده څخه دی. الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. چې دا د سورة انعام 4 نمبر آیات يعني او د اولادې څخه د ابراهیم علیه السلام داود سليمان ایوب یوسف موسی او هارون علیهم السلام دي او همدارنګه موږ محسنینو یا د شو عملو خاوندانو ته د خیر بدل ورکوو. مقصد دا چې وروستني ټول انبیاء علیهم السلام د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دي او ایوب علیه السلام د هغو انبیاءو څخه دی چې وحی ورته نازل شوی دی. الله جل جلاله فرمایي واوحینا الى ابراهیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. چې دا د سورة النساء 133 نمبر آیات يعني او موږ وحی نازل کړی دي ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط عیسی ایوب یونس هارون او سلیمان علیهم السلام ته. نو دغه ذکر سوي ټول هغه انبیاء علیهم السلام دي چې د الله جل جلاله له طرفه وحی ورته نازل سوي دي او ایوب علیه السلام د دغو رسولانو د جملې څخه یو رسول دی. ایوب علیه السلام د الله جل جلاله له طرفه په شام کې د حوران قوم ته په رسالت سره ولېږل شو. ایوب علیه السلام ته الله جل جلاله ډېر نعمتونه ورکړي، ډېر غني او مالدار سړی و، ډېر بودګان او چارپایان یې درلودل، بې حسابه مریان یې درلودل. الله جل جلاله ډېر مځکې او باغونه ورکړي او هم یې ډېر زیات تجارت درلودی. الله جل جلاله اولادونه ورکړي وو، اووه زامن او اووه لوڼې یې درلودې. د غټ او قوي صحتمند جسم او بدن خاوند، ډېر زیات آشنایان او مجلسان یې درلوده. مقصد دا چې الله جل جلاله راز راز نعمتونه ورکړي وو. بیا نو د الله جل جلاله له طرفه د امتحان او ابتلاء اراده وشوه چې دغه ابتلاء به لومړی د ایوب علیه السلام دپاره امتحان وي او په وروسته کې به دی علیه السلام د نورو خلقو دپاره په صبر کې امام او پیشوا وي. او دغه الهي امتحان په داسې ډول سره شروع شو چې لومړی یې ټوله مال نیستي شو او له منځه ولاړل. ټول مالونه جایدادونه او حیوانات تر داسې حده ختم او نابود شو چې خوار او غریب سړی ځینې جوړ شو. د یوه وخت د خوړلو د حاصلولو یا پیدا کولو قدرت یې نه درلودی. اولادونه یې ټول مړه شول، ټول زامن او لوڼې یې وفات شول، 14 اولادونه یې ټول مړه شول. خو ایوب علیه السلام ژوندی دی او صبر کوي. سبحان الله، د یوه انسان یو زوی مري ډېر په غمجن کېږي، ژوند یې تاریک شي. موږ ولیده چې د یعقوب علیه السلام یو زوی ورک شو او هغه مړ هم نه و. دونه پسې غمجن شو چې سترګې یې د ډېرې ژړا په سبب ړندې شوې. یوازې د یوسف علیه السلام پر ورکېدلو دغه حال ورته پېښ شو، مګر د ایوب علیه السلام 14 اولادونه مړه شول او د علیه السلام صبر کاوه. تر دغه مسکنت او د اولادو تر مړه کېدلو وروسته الله جل جلاله په خپله ایوب علیه السلام په ډېره سخته او شدیده ناروغي اخته کړي، تر څو ناروغي یې داسې اندازې ته ورسېده چې پر ځای کښېنستی، د بدن غوښې یې تویېدې او د ولاړېدلو قدرت یې نه درلودی. ابتلاء او امتحان یې ډېرې لویې او سختې درجې ته ورسېدې. ټولو ملګرو او آشنایانو یې پرېښاوه. هغه ډېر مجلسیان چې ده درلودل اوس هېڅوک نه ورته راځي.
دا ځکه چې مجلسیان یې بیرېدل چې د ایوب علیه السلام ناروغي به داسې ناروغي وي چې د یوه څخه به بل ته نقلیږي او موږ به په دغه ناروغي اخته شو. نو نه څوک ورته راتله او نه ورنږدې کېدل. د ټولو ملګرو د جملې څخه یوازې 2 نفره ورپاته وه چې هغو به هم د لرې خبرې ورسره کولې. د ناروغۍ له بیرې هیڅوک نه ورنږدې کېدل او هیڅ چا یې خدمت نه کاوه بې له هغه د ده وفاداره ښځه چې ورسره وه. دغه یوه ښځه وه چې په دغه ناروغي کې یې د ایوب علیه السلام خدمت او کومک کاوه. دغه ښځې خواړه او څښل ورکول، کله کله به یې لمباوه او خپل مال یې په خرڅاوه، یعنې د خپل خاص مال څخه یې د ده علیه السلام نفقه وربرابرول، تر څو چې د ایوب علیه السلام د ښځې مال او ذخیره هم خلاص و. نو به یې په مزدوري سره د خلقو د کورو خدمت او نوکري کول او د دغې لارې یې د خپل میړه نفقه او خواړه وربرابرول. لږ فکر وکړئ، د الله جل جلاله نازولی نبی مرسل په دغه حال اخته او مبتلا دی او په دغه ابتلا او امتحان کې یې 18 کاله په صبر سره تیر کړ. صبر کوي او هیڅ چا ته شکایت هم نه کوي، حتی خپل ښځې ته شکایت نه کوي. 18 کاله پر دغه حال تیر شو. پرله پسې فقر او مسکنت، ضعف او ناروغیو، بېکسي او خواریو 18 کاله دوام وکړي او ایوب علیه السلام صبر کوي. یوه ورځ یې ښځې ورته وویل ته نبي مرسل یې، که الله جل جلاله ته دعا وکړې چې له دغه حاله دې خلاص کړي، فقط دعا وکړه. تاسې د ایوب علیه السلام صبر ته وګورئ، حتی د خپل رب عز وجل څخه د صحت او عافیت غوښتنه هم نه کوه، فقط د الله جل جلاله حمد یې وایه او شکر یې ادا کاوه. دا یې هم نه ویل چې الهي رزق راکړې، الهي صحت راکړې. د الله جل جلاله په قضا راضي و. نو خود ښځې ورته وویل ته نبي مرسل یې، که الله جل جلاله ته دعا وکړې د دغه حاله به دې خلاص کړي. ایوب علیه السلام په جواب کې ورته وویل د صحت او راحت په حال کې مو څونه وخت او څونه موده تیر کړي دي، یعنې په نعمتو کې مو څو کاله تیر کړي دي؟ ښځې ویل 80 کاله. دوی 80 کاله هغه د نعمتو او راحتو ژوند تیر کړي وو. نو ایوب علیه السلام وویل ما ته د الله جل جلاله څخه حیا درېږي، زه د الله جل جلاله څخه شرمېږم چې دعا ورته کوم. ما دونه موده په تکلیف کې نه ده تېره کړې لکه څونه موده چې مې په راحت کې تېره کړې ده، تر څو 80 کاله په دغه تکالیفو او ناروغیو کې راباندې تېر نه شي، زه دعا نه ورته کوم چې الهي ما جوړ کړې، الهي ما ته رزق راکړې، الهي ما له دغو تکالیفو خلاص کړې. لکه په صحت او راحت کې چې به 80 کاله ژوند کړی دی، په مشقت او ناروغیو کې به هم 80 کاله تېروم او صبر به کوم. د دغه جواب په اورېدلو سره د ایوب علیه السلام ښځه ناامیده شوه. مخکې یې دا فکر کاوه چې ښایي د دغو تکالیفو او مشکلاتو څخه ژر تر ژره خلاصه شي، او کله چې یې دغه جواب واورېدی نو یې وویل دغه مشکلات به تر کومه وخته پورې وړم؟ ایوب علیه السلام ته قهر ورغلی او په الله جل جلاله سره قسم یاد کړی که زه الله سبحانه وتعالی جوړ کړم 100 لښتې یا 100 چلاخې به دې وهم. ته څنګه د الله جل جلاله پر امر او قضا اعتراض کوې؟ یا خو یې دغه قسم هغه وخت یاد کړی چې ښځې یې د خپل سر ویښتان خرولي او خرڅ کړي وو چې بیا به یې وروسته بیان راشي. وختونه دې تېرېږي، د ایوب علیه السلام ښځه هم داسې حال ته ورسېده چې اوس یې خلق د خدمت لپاره نه قبلوي، ځکه خلقو داسې فکر کاوه چې د دې د خاوند ناروغي به داسې ناروغي وي چې د یوه څخه بل ته نقلیږي. نو بیرېده چې هغه د دې د خاوند ناروغي د دې په واسطه موږ ته رانقل نه شي. نو یې دا هم د خدمت لپاره په خپلو کورو کې نه قبلول. اوس چې د ایوب علیه السلام ښځې ته کار هم نه پیدا کېږي، نو دوی به شپې او ورځې په لوږه تېرول. خو یوه ورځ یې ښځې دغه د دوی د فقر او غریبۍ په حال کې خواړه ورته راوړل. ایوب علیه السلام په تعجب کې شو او ویل دغه خواړه دې له کمه کړي او چا درکړل؟ ښځې یې حال نور ته ووایه او خبره یې واړوله، مګر اصلا دې د خپل سر نیم ویښتان خرولي او خرڅ کړي وو. په هغو پیسو یې دغه خواړه رانیولي وو چې دا او د دې خاوند یې وخوري.
پس له څو ورځو هغه خواړه خلاص ښځې بیا هغه پاته وریښتان وخرول او خرڅ یې کړل. په هغو پیسو سره بیا څه د خوړلو شیان کور ته راوړل. ایوب علیه السلام په تعجب کې شو چې دغه خواړه له کومه کېږي. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د یو چا خدمت دې کړی دی؟ ښځې ویل یا. نو ویل دغه خواړه له کومه ځایه راوړې؟ ښځه چپ ده، جواب نه ورکړ. ایوب علیه السلام ډېر ورته وویل چې حال راته ووایه، تر څو چې ایوب علیه السلام قسم یاد کړي چې زه به دغه خواړه تر هغو ونه خورم چې حال راته ونه وایه چې دغه خواړه دې له کومه راوړه. ښځې هغه پوړلی چې خپل سر یې په تړلی و له سره خلاص کړو. ایوب علیه السلام ولیدل چې د ښځې سر یې خرول شوی او ښځې یې وویل وریښتان مې خرڅ کړه او دغه خواړه مې پرانیول. کله چې خبره د وریښتانو تر خرڅولو پورې ورسېدل نو ایوب علیه السلام داسې یوه خبره وکړه چې په هغه کې په صراحت او ښکاره ډول سره دعا نشته. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې د ایوب علیه السلام مناجات بیانوي او فرمایي وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی او ایوب علیه السلام کله چې خپل رب ته ورغږ کړ ویل الهي ما ته ضرر په بدن کې ناروغي را رسېدلې ده او ته تر ټولو مهرباني کوونکو رحم کوونکو ډېر مهربانه، یعنی ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته ارحم الراحمین یې. داسې ونه ویل چې الهي جوړ مې کړې، الهي رزق را کړې، یعنی ته زما په حال تر ما خبر یې. نو بیانولو او تفصیل ته ضرورت نشته، شکایت کولو او دعا ته ضرورت نشته. ته په هر څه خبر یې او ته په هر څه پوهېږې. الله جل جلاله دغه حالت د سورة صاد په 41 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یعنی او یاد کړه زموږ بنده ایوب علیه السلام کله چې خپل رب ته غږ کړ ویل الهي زه شیطان په آزار او تکلیف سره مس کړی یم. نصب ستړیا او شقا ته ویل کېږي. نو ایوب علیه السلام د نصب او عذاب یا د خپل درد او رنج نسبت الله جل جلاله ته نه وکړي، بلکې د دغه عذاب او ناروغۍ نسبت یې شیطان ته په دې سبب سره وکړي چې خپل رب عز وجل ته نزاهت او پاکي ثابته کړي. همدارنګه موږ هم په خپلو دعاو کې وایو والشر لیس الیک، د شر او بلا نسبت الله جل جلاله ته نه کوو. نو ایوب علیه السلام د ځان لپاره دعا ونه کړه، فقط خپل حال بیان کړي او ویل مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله جل جلاله سمدستي دغه د دعا او غوښتنه قبول کړه. ومولیده چې نبی الله ایوب علیه السلام کولای شوی چې په هر لحظه کې دعا وکړي او الله جل جلاله یې هم دعا قبول کړي، مګر ایوب علیه السلام صبر کاوه. نو ځکه په صبر کې مثال او پیشوا وګرځېدل. د بشر په ټول تاریخ کې د ایوب علیه السلام په صبر سره مثال ویل کېږي او هر څوک وایي صبر ایوب. کله چې ایوب علیه السلام خپل رب عز وجل ته ورغږ کړ الله جل جلاله د ده څخه عذاب او ناروغي په داسې ډول لرې کړل چې د جبریل علیه السلام په واسطه ورته وفرمایل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. یعنی په خپله پښه ځکه ووهه. ایوب علیه السلام هم ځکه په پښه ووهل او له هغه ځایه د اوبو چینه راپورته سوه. نو د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سوه دا د غسل کولو یخ ځای دی او د څښلو اوبه دي. یعنی د دغې چینې په اوبو غسل وکړه او دغه اوبه وڅښه. علماء کرام وایي کله چې ایوب علیه السلام په دغه اوبو غسل وکړي د الله جل جلاله په فضل او احسان سره خارجي یا د باندنۍ ناروغي ایسته سوه او کله چې دغه اوبه وڅښلې داخلي ناروغي ورکه سوه. دا د الله جل جلاله له طرفه رحمت او مهرباني وه چې ایوب علیه السلام په څو لحظو کې روغ رمټ جوړ شو. هغه پخوانی صحت او قوت ورته راوګرځېدی. ښځه چې د کم کار لپاره تللې وه څه وخت وروسته دغه ځای ته راغله. ایوب علیه السلام ناست دی او دا یې نه پېژني
چې دا هغه د دې خاوند ایوب علیه السلام دی. ویلي ده چې ایوب علیه السلام نشته او یو سړی ناست دی. نو د هغه سړي څخه پوښتنه وکړه او ویل هغه ناروغه او ناجوړه نبي الله دی نه ولیدی؟ هغه چیرې دی؟ ما خو دلته پرې ایښی و او اوس نشته. او په والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې تر تا دي د هغه سره د هغه د صحت په وخت کې مشابه وي. یعنی کله چې هغه جوړ و عینا دغسې ولکه ته. ایوب علیه السلام وویل زه دې نه وپېژندم؟ ښځې ویل ته څوک یې؟ ویل زه ایوب یم. سبحان الله، په څو لحظو کې هغه 18 کلنۍ ناروغي ورکه شوه. دا د الله جل جلاله رحمت او نعمت د صحت تر حاصلېدلو وروسته الله جل جلاله هغه د اهل او کورنۍ نعمت هم بیرته ورکړي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي الله جل جلاله یوازې پر ایوب علیه السلام فضل او احسان ونه کړ، بلکې د ده پر هغه ښځه یا هغه زوجه یې هم رحمت او مهرباني وکړه چې په دغه لوی تکلیف او سخت عذاب کې د ده علیه السلام سره ملګرې وه او پر لویو لویو تکلیفونو یې لوی او عظیم صبر وکړي. نو الله جل جلاله هغه د ایوب علیه السلام ښځه هم بیرته ځوانه کړه. هغه د دې ځواني یې بیرته پر راوګرځول او د ایوب علیه السلام د دې څخه 26 اولاده پیدا شول. 26 یې یوازې نارینه اولادونه وه بې له لوڼو. الله جل جلاله فرمایي ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني او ومبخشل ورمکړه دته اهل ده هغه د دمړه سوي اولادونو مو بیرته ورژوندي کړه او د هغو په مثل مو نور هم ورکړه چې دا زموږ له طرفه رحمت او نعمت او د عقل د خاوندانو لپاره پند او نصیحت دی. همدارنګه الله جل جلاله سمدستي مال او دولت بیرته ورکړي، بیا به او مالدار شي. دغه ټول کارونه سمدستي او ژر تر ژره وسوه. صحت یې په یوه لحظه کې ورته راوګرځېدی، د ښځې ځواني یې په یوه لحظه کې ورته راغله، دغه رنګه په یوه لحظه کې مالداره او غني شو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او نسایي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې ایوب علیه السلام لږ غسل کاوه، کالي یې کښلي وه او په هغه چینه کې لمدېدی، په یوه وار د سرو زرو د ملخانو سیل پر راغی. تاسو ته معلومه ده کله چې د ملخانو سیل راسي دونه ډیر وي چې د اسمان مخ پټ کړي. نو الله جل جلاله ملخان راولېږل او پر ایوب علیه السلام راکښته کېده. ایوب علیه السلام ولیده چې دغه ملخان ټول د سرو زرو دي. نو ایوب علیه السلام دغه ملخان په لپو په خپلو کالو کې ایښول. د الله جل جلاله له طرفه غږ وروسو یا ایوب آیا ما ته له دغه نه یم مستغني کړی؟ یعنې دې ته ضرورت نشته چې ته یې ټولوې، هغه دې در باندې اوري. ایوب علیه السلام وویل هو یا رب، را باندې اوري، مګر ستا د برکت څخه ما ته غنا نشته. دغه زه چې ټولوم دا د الله جل جلاله برکت دی. مقصد دا چې د ایوب علیه السلام صحت، اهل یا کورنۍ او مال بیرته ورکړل شوه چې دا د الله جل جلاله له طرفه رحمت او نعمت، احسان او مهرباني و. کله چې ایوب علیه السلام جوړ او صحتمند شو، غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي. که ستاسې په یاد وي ایوب علیه السلام د خپلې ناروغۍ په وخت کې د خپلې ښځې څخه د هغې د یوه انساني عجز په سبب ناراضه شوی و او قسم یا لوړه یې کړې وه که زه جوړ شم تا به 100 دښتې وهم. نو اوس ایوب علیه السلام غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي. دلته بیا الله سبحانه وتعالی هغه د ده پر صابره او صادقه ښځه لطف او مهرباني وکړه او ایوب علیه السلام ته یې وفرمایي وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. یعنی د خاشو داسې یوه دستګاه جارو واخله چې په هغې کې 100 خاشې وي، په هغه سره خپله ښځه ووهه او ځان مه حانثوه، قسم مه در باندې اړوه. یعنی په دغه وهلو سره به دې هغه خپل قسم ادا او پر ځای کړی وي او قسم به نه در باندې اوري، نه به حانثېږي. دغه حیله یوازې د ایوب علیه السلام دپاره وه.
که نن ورځ څوک دغسې قسم یاد کړي د هغه غاړه په دغسې وهلو نه خلاصېږي. دا د نبی الله حضرت ایوب صابر صلی الله علیه و آله وسلم کیسه وه چې د صبر په اړه د هغه ډېرو ښو او مهمو کیسو څخه ده. ایوب علیه السلام یو ځل د الله جل جلاله له طرفه په غنا او مالداري، په جایدادو او اولادو، په ښه صحت او نعمتو سره امتحان کړل شو چې په هغه وخت کې متقي او پرهیزګاره بنده و، عابد او شاکره بنده و. نه په دنیا مشغوله سو او نه یې د الله جل جلاله عبادت هیر کړي. بل وار الله جل جلاله د نعمتو په اخیستلو او زائدېدلو امتحان کړي چې مال او نعمتونه، صحت او اولادونه یې ځینې واخیستل او په بې درمانه ناروغي مبتلا کړي. دلته یې هم صبر کاوه، د الله جل جلاله حمد او د رب العزت ثناء او صفت یې وایه، همیشه په تقوا او عبادت کې او د خپل رب راضي و. د آفتو او نعمتو په دواړو وختو کې د صالحه بندگانو دپاره مثال او پیشوا و. په هر حال کې یې د رحمان جل جلاله رضا مطلب او مقصد و. له خپله ځانه شیطان ترټلی او شړلی و. د ایوب علیه السلام ښځه چې رحمه یا رحیمه نومېدل او د یوسف علیه السلام د لمسیانو څخه وه، د ده علیه السلام دپاره صالحه او وفاداره، صادقه او خدمتکاره ښځه وه چې د ایوب علیه السلام د راحت او زحمت په دواړو وختو کې د ده علیه السلام سره صابره او یو ځای چې دغه د دې عمل د هرې مسلمانې ښځې دپاره درس او لارښوونه ده چې خپل خاوند د رنځ او مشکلاتو د تکلیف او زحمت په وخت کې یوازې پرې نږدي. مګر دا چې د ایوب علیه السلام د ناروغۍ په اړه ځینې خلک داسې بد او ناوړه حالات بیانوي، د هغو منل نه جائز دي نه روا، او هغه د اسرائیلیاتو څخه رانقل شوي دي. ځینې کسان وایي چې د ایوب علیه السلام بدن شړېدی او تر داسې حده بدبویه شو چې چینجان به ځینې راوتل. خلکو له ښاره وایستي او هلته تر ښار د باندې د انبارو د یوې کوټې سره وغورځاوه او داسې نورې خبرې بیانوي چې دغه ټوله د اسرائیلیاتو او کیسه لیکونکو د حقیقته لرې بیانونه دي. حال دا چې دغسې حالات د نبوت د لوړې درجې او مرتبې سره ضد او نقیض دي. انبیا علیه السلام د دغسې منفورو ناروغیو څخه پاک او ساتل شوي دي. صحیح خبره دا ده کومه ناروغي چې ایوب علیه السلام په مبتلا و هغه یوه طبیعي ناروغي وه، د خلقو د نفرت او ناخوښۍ ناروغي نه وه، مګر خو 18 کاله یې دوام وکړ. د ایوب علیه السلام په قصه کې د هغو کسانو دپاره چې په آفتو، ناروغیو او مشکلاتو اخته دي دا عبرت هم شته چې هغوی باید دا خیال او ګمان ونه کړي چې موږ پر الله جل جلاله ګران نه یو او دغه تکلیفونه زموږ د سپکاوي او بېعزتۍ دپاره راپېښ شوي، بلکې دوی باید په ایوب علیه السلام سي اقتدا وکړي، د الله جل جلاله له طرفه پر مقرره سوو تکلیفونو او امتحانونو باید صبر وکړي. دا ځکه چې زموږ رب عز وجل علیم او حکیم دی، رحمان او رحیم دی، په هر کار کې حکمت لري. د ایوب علیه السلام دغه ناروغي او دغه تکلیفونه د دې سبب وګرځېدل چې الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې د صابر په نامه سره یاد کړي او د ده علیه السلام په اړه فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. یعنی بېشکه موږ دغه ایوب علیه السلام په سختیو کې صبر کوونکی وموند او دی ښه بنده و او دی الله جل جلاله ته ډېر رجوع کوونکی و او د قیامت تر ورځې به د ایوب علیه السلام دغه ښه صفتونه د ټولو مسلمانانو پر ژبه جاري وي چې دی علیه السلام صابر و، د الله جل جلاله ښه بنده و، اواب، الله جل جلاله ته ډېر رجوع کوونکی و، په هر کار کې خپل رب عز وجل ته رجوع کوه. تر ایوب علیه السلام وروسته د الله جل جلاله له طرفه بل نبي راولېږل شو چې ډېر مؤرخین د هغه په باره کې وایي چې دغه نبي د ایوب علیه السلام زوی و او دغه نبي په قرآن مجید کې د ذوالکفل په نامه سره یاد شوی. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يعني یاد کړه، بیان کړه قصه د اسماعیل، ادریس او ذوالکفل چې دوی ټول د صبر کوونکو څخه وو او موږ دوی په خپل رحمت کې داخل کړي وو چې نبوت او جنت کې. بېشکه چې دوی د صالحانو نیکانو څخه دي. په تلاوت شوي آیات شریف کې الله جل جلاله د محترمو انبیاو اسماعیل، ادریس او ذوالکفل علیهم السلام تعریف او توصیف وکړي چې دوی د صابرینو او صالحینو څخه دي. همدارنګه الله جل جلاله دغه ذوالکفل علیه السلام د سورة صاد په 48 نمبر آیات کې ذکر کړی دي او فرمایي: واذكر اسماعیل والیسع وذا الکفل وكل من الاخيار. يعني او یاد کړه اے محمد صلی الله علیه و وسلم اسماعیل، الیسع او ذوالکفل علیهم السلام په ښه یادولو سره او دوی ټول د خیر د خاوندانو څخه وو، هغه چې الله جل جلاله د خپلو مخلوقاتو څخه اختیار کړي، غوره کړي دي. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده، زموږ پاتې قصه به په راتلونکې 11مه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.